وخت بیا چاودنه وشوه پېښور په وینو سور شو وخت بیا به کابل جانه جنازې خلک وباسي مننه شیخ صاحب وخت بیا بسم الله الرحمن الرحیم ټولو نه اول د واده زلمي شاه ته د واده مبارکي ورکو الله دې د دوی مینه د علي او د فاطمې مینه وګرځوي هغه نه بعد د موږ ډېر ګران ملګری عارف سلطان صاحب ډېر لرې نه راغلی ده هغه ډېره مننه ډېره شکریه ادا کوو چې دا هر وخت د موږ مربوطو مشاعرو ته راځي او موږ ته مربوطو مشاعرې لیکي شعرونه وایي چې تر څو به ورته ناست ګوته په خوله یم حیرانه عارف صاحب تر څو به ورته ناست ګوته په خوله یم حیرانه تر څو به ګرځومه دا خپل ډک زړه د خفګانه تر څو به د ګونګیانو غوندې ناست ورته خاموش یو تر څو به بچ کوو دا خپل سرونه له زندانه فاروق باخیل صاحب تر څو به د ګونګیانو غوندې ناست ورته خاموش یو تر څو به بچ کوو دا خپل سرونه د زندانه تر څو به د بدن په وینو سره زموږ سړک وي تر څو به موږ وباسو خپل لاشونه له ډیرانه مننه تر څو به د بدن په وینو سره زموږ سړک وي تر څو به موږ وباسو خپل لاشونه له ډیرانه محمد شیرخیل صاحب شعر ده چې تر څو به په ټکرو په ډغرو زما ژوند وي تر څو به په ټکرو په ډغرو زما ژوند وي تر څو به مې نور نیسې ته زرداره له ګریوانه تر څو به په ټکرو په ټغرو زما ژوند وي تر څو به مې نور نیسې ته زرداره له ګریوانه اجازه صاحب شعر ده چې تر څو به مې د باغ ویاړه په امن ترېنه نه وي تر څو به ساتمه دا ګلونه له حیوانه تر څو به مې د باغ ویاړه په امن ترېنه نه وي تر څو به زه ساتمه دا ګلونه له حیوانه تر څو د بدامنۍ دا ګڼ دندونه به چلیږي تر څو پورې به میره مونږ یریږو له انسانه عارف سلطان صاحب غزل ده چې ړاندیو له پښتو نه مو جامې خلک وباسي ړاندیو له پښتو نه مو جامې خلک وباسي ناحقه له کیسو نه مو کیسې خلک وباسي او ته خو د چا ناورې بند شیشو ګاډو کې ګرځې واکداره مهنګایۍ نه د نارې خلک وباسي او ته خو د چا ناورې بند شیشو ګاډو کې ګرځې واکداره مهنګایۍ نه د نارې خلک وباسي تا ښارې ناپورسان کې ظلم ورځ په ورځ زیاتېږي عارف صاحب تا ښارې ناپورسان کې ظلم ورځ په ورځ زیاتېږي تا ښار کې غریبانو نه چمړې خلک وباسي وخت بیا چاودنه وشوه پېښور په وینو سور شو وخت بیا به کابل جانه جنازې خلک وباسي مننه شیخ صاحب وخت بیا چاودنه وشوه پېښور په وینو سور شو وخت بیا به کابل جانه جنازې خلک وباسي کافر چې کله مړ شي بیا یې لاش سېزي دا خلک زمونږ ځای کې زمدیو نه ګردې خلک وباسي مننه کافر چې کله مړ شي بیا یې لاش سېزي دا خلک زمونږ ځای کې زمدیو نه ګردې خلک وباسي د خوند د خوشحالۍ او د ګډا په وخت کې ډیر وي توده شي چې دا ځمکه میره پښې خلک وباسي د خوند د خوشحالۍ او د ګډا په وخت کې ډیر وي توده شي چې دا ځمکه میره پښې خلک وباسي وړوکی بیر غزل ویول او فاروق باخیل صاحب وړوکی بیر غزل ده چې ما خواته خوندونه دي تا څنګه حالونه دي یاره جدایي دې ده یاره تا غمونه دي لاړه ګرمي تېره شوه اوس خوښۍ خونه دي ښې ډوډۍ حلوې کوو کښلي محفلونه دي خیزم به د بام په سر چیږدې دیوالونه دي مننه خیزم به د بام په سر چیږدې دیوالونه دي پټې پټې دای نسی هر شي اوس غوږونه دي ټینګ دې پرې تړلی یم تا د زلفو ولونه دي عارف صاحب کله دې رومان کوو هسې مو ما زړونه دي ربه امن راولې خوار مو که کورونه دي